د خوږ پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د سیرت په اړه د بډخیلی په ځای سکول کې و برکتی دستورات تابع شوي وو چې پکې په خوږ غږ کې د قرات ناتخوانۍ او د سیرت النبی په موضوع تقریري مقابله وشوې چې پکې ماشومانو الکانو جنکو په عقیدت او احترام سره برخه واخیسته. په دې زړه پورې دستوره کې د سکول استادانو او د تعلیم ماهرینو هم ګډون وکړو. کله چې ماشومانو په خپل خوږ غږ کې ناتخواني شروع کړه نو محفل نور هم د درود او سلام په ذکر کې بدل شو. درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے، خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے، وہی سردار عالم ہے، وہی غمخوار امت ہے، وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. احمد ہے، محمد ہے، وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے، وہی والی کل ہے. اس پر ہی نظر، اس پر ہی نظر ساری زمانے کی لگی ہے. او میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے. تو حقیقت ہے، میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بٹکی ہوئی پیاس ہو، تو سمندر میں بٹکی ہوئی پیاس ہو. میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر. سدرۃ المنتہا تو کجا من کجا، تو کجا من کجا. د نور نډکی برکتی دستورې ته ډایرکټر غوث الرحمن، پروفیسر جاوید اقبال او ډاکټر اقبال حسین ویناګانې وکړې او وی ویل چې د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دنیا ته د راتګ نه وړاندې ټوله دنیا ډیره بدرنګه وه، ولی د محسني انسانیت ولادت سره تورې تیارې ختمې شوې او ټوله فضا معطره شوه. ویناوالو زیاته کړه چې خوږ پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د تبلیغ اسلام لپاره لر بر او غر ته د الله پاک پیغام رسولی و. ډیرې سختۍ یې برداشت کړې وې او په هجرت مجبوره شوی و، مګر ټولې دنیا کې یې د انسانیت، امن، محبت، رحمت او سلامتی پیغام خور کړی و. موږ له پکار دی چې د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په تعلیماتو عمل وکړو، په کومه کې چې د دنیا او آخرت کامیابی ده. عمران دریاب، خیبر نیوز، بټخیلا، مالکند.